په نړیواله کچه اقلیمي بدلون هغه څه چې افغانستان ترې سخت زیانمن شوی دی. په هیواد کې وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره د نړیوالو په بشري مرستو نیوکې شوي. کارپوهان وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو کې سیلابونو سخت وځپه، چې پر وینا یې نړیوال مرستندویه ټولنې دې له افغانستان سره خپلې مرستې پرته له سیاسي موخو ترسره کړي. 2 تریلیونه ډالر افغانستان ته مرسته وشوله. څه شولې دا پیسې؟ چا یې وړلې؟ خو ټول همغه پروني جنګي جنایتکاران یې ویوړي. د ښو او بدو ترمنځ فرق نشته. اوس امارت اسلامي باید هره اونۍ چې دا 40 میلیونه ډالر افغانستان ته راځي، اول د دا ولس ته کورونه جوړ کړي، اول د دغو دردېدلو ځورېدلو کړېدلو کورنۍ ته چې د سیلابونو کې هر څه له لاسه ورکړي دي یغو سره مرسته وکړي چې خېټه یې مړه شي. په همدې لړ کې تازه اروپایي ټولنې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د 400,000 یورو د مرستو خبر ورکړی دی. دې ټولنې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې بشري مرستو موخه په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د بیړنیو مرستو رسول دي. له دې سره هم مهاله د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکوي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. یاد سازمان وایي چې د مرستندویه هیوادونو له لوري د مرستو کمښت یوه بله لویه اندېښنه ده. د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې تیره میاشت د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 540 کسان وژل شوي دي. د سږ کال لپاره 10 میلیارډ ډالرو مرستو ته اړتیا لرو، خو تر اوسه مو یوازې 15 سلنه ترې ترلاسه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي په افغانستان کې بې ځایه شوي خلک د اقلیمي بدلون له امله له سختو زیانونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون له کبله د وروستیو ورښتونو له کبله د راوتلو سیلابونو په پایله کې تر 500 ډیر کسان وژل شوي، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او زرګونه کورونه نړېدلي دي.